داسې کېږي شاعر په خپلې شاعرۍ کې ډېرو کمو بیتونو ته ډېر زیات ژاړي. د په لمبو کې د ژوندي سړي کیسه روانه که د خیرخوا په شاعرۍ کره کتنه کوي. خپل ژوند ته مو کله څه لیکلي؟ له ما سره د باس نه به دا ډېره درله ښیي چې لاړ شه اول زده کړه د سلام طریقه یا روپۍ پیدا کړي شاعري پرېږدي. ما د زړه مرغه ته د الوت داسې ور زده کړه ښکاري نه چې شي هېره د خپل دام طریقه. بې اختیاره خولې ته راځي. پښتنو په حال د عرش ولې ونه لړزېده داسې سانه وه چې خالقه د لیدو نه وه. پای ورپسې نو خامخا به څښم زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده اوښکې به مې وي سترګو کې نم مې پېژنده. سلامونه د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. راغلی یو بټي کوټ ولسوالۍ ته. دا چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې موږ د یو داسې شخص خواته ځو یا داسې یو شخص سره موږ مرکه لرو یا خپرونه لرو چې هغه تاسې به یې له نوم سره اشنا استئ او له څېرې سره به اشنا استئ او همدارنګه له غږ سره به اشنا استئ. دی نو څوک به وي تاسو معلومات وي که نه په سوشل میډیا کې ډېری خپرونې به یې تاسو کتلي اوسئ او بلد به یاستئ ورسره. موږ درته نوم نه اخلو خپله به یې وګورئ او له هغې وروسته به ورسره نور هم اشنا سئ. خو له هغې وړاندې به درته استاد عزیزالله عزیز در معرفي کوو چې دی به موږ سره وي او له قدرمن میلمه سره به خپرونه مخ ته وړي. عزیز صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېره مننه ریحان صاحب تاسې ته او ستاسې د یوټیوب چینل درکه ټول هغه وطنوالو ته هغه پښتنو ته چې زموږ غږ اوري هغوی ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. لکه تا چې خپلو خبرو کې وویل موږ د ننګرهار ولایت اړوند بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي او دلته هغه څوک چې د شعر لفظونه یې د شعر محتوا یې د خلکو زړونو ته لاره کوي او په دې ځوانو شاعرانو کې داسې څوک دی چې که شعر یو څوک له زړه نه واوري زه په دې باوري یم چې ډېر څه به ورنه واخلي او ډېره خوښي به ورکړي. نو خوښه مو ده نو تا ته خو معلوم دی. خیرخوا صاحب ستړي مشئ. ډېره مننه عزیز صاحب کوروزان ریفلیکشن اف افغانستان چینل ټولو لیدونکو ته او تاسو ته ځانګړي سلامونه. عزیز صاحب محترم ډېر کوروزان چې موږ ته دا ویاړ راوښی چې موږ د مرکې وړ بولی تاسې ډېره مننه. نو کله که یو انسان دغسې فطري ښکلاګانې کله مازدیګر لمر لوېده او بیا چې شاعر هم شاعر ذهن ته بیا خپله رنګین الفاظ خواږه لفظونه خوږې منظرې دا راځي. نو خدای داد خیرخوا بیا په ځوانو شاعرانو کې هغه څوک دی چې د شعر اوړلو دپاره د شعر جوړولو دپاره ډېر ښه لفظونه انتخابوي. نو په دا موقع اورېدونکي ځکه د نثر په ځای باندې دوی نظم ته ډېر اولید ورکوي خوښېږي او زړه ته هم لاره پیدا کوي. نو ما ته به ډېر نه غږېږو لومړی به تا نه یو څو بیتونه اورو. خوشحاله اوسئ. یو څو بیتونه. ماشوم د ژړېدو نه بغیر خوب نه راځي. لکه ماشوم د ژړېدو نه بغیر خوب نه راځي. ډېره مننه. لکه ماشوم د ژړېدو نه بغیر خوب نه راځي ستا د اواز د اورېدو نه بغیر خوب نه راځي. واه 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 علي ده. او تنکۍ ځوانۍ کې کمې کمې بلا ونه خوړه. تنکۍ ځوانۍ کې کمې کمې بلا ونه خوړل. تنکۍ ځوانۍ کې کمې کمې بلا ونه خوړه په زړه د لاس د کېښودو نه بغیر. واه 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 ډېر علي دا بیت خو یو ځل بیا. ډېره مننه. تنکۍ ځوانۍ کې کمې کمې بلا ونه خوړه په زړه د لاس د کېښودو نه بغیر خوب نه راځي. او عزیز صاحب زړه د جنت په نندارې باندې خوشحاله کوم. زړه د جنت په نندارې باندې خوشحاله. ډېره مننه. زړه د جنت په نندارې باندې خوشحاله کمه د عادي مخ ته د لیدو نه بغیر خوب نه راځي. واه ډېر علي ډېر علي. او ستا د بدن په لونګینې خوشبو روږدی یم. ستا د بدن په لونګینې خوشبو روږدی یم د دې امیل د لوبېدو نه بغیر خوب نه راځي. خیرخوا ته سل په ناامیده امیدونو وکم د خپل ارمان د غولیدو نه بغیر
خوب نه راځي. راځي. واه 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 په ویښه نه راځي، په خوب نه راځي، په ما به څنګه لیونتوب نه راځي. چغې وهم ژړا فریاد کومه، خو افسوس دا چې ماشومتوب نه راځي. ډېر علیو، کله دې فکر کړی چې ستا په شاعرۍ کې ځینې وخت کې دغسې لفظونه لکه وختیم په یو بیت کې و چې د خپل یادې د مخ لیدو نه بغیر خوب نه راځي، دغسې لفظونه خپله راځي که نه ته کوشش کوې چې داسې یو څه وټاکي؟ ولا عزیز صاحب، زه د شعر په دغه خبره باندې چې ځینې خلک ورته الهام وایي، یو څه باور لرم او یو څه باور نه لرم او په ریاضت بیا ډېر یقین لرم چې مثلا کله که دا شعر دوامداره خواري ده، که دا څومره ډېر وکولی شي څوک په دې کې ډېر کار وکړي نو خامخا دی د الفاظو د وډون سره ډېر بلد کېږي. نو یو خو دا خبره ده چې په ریاضت باندې ځینې الفاظ چې کوم دي دا ته ډېر ښکلي کولی شي، او بله خبره دا ده چې ځینې لفظونه د ځینو شاعرانو په شعر کې ډېر ښکاره کېږي. مثلا شاید یوه دغه وجه چې زه خامخا د عادي دا لفظ زما نه په شعرونو کې کارول کېږي. ځینې خلک بیا دا هم وایي هغه شاعران چې تخلیق کوي، شعرونه جوړوي او څه په ټولنیز ژوند کې له څه نه ډېر محروم وي، هغه بیا په خپلې شاعرۍ کې ډېر ځای ورکوي. د خپلې مور مینه مو نه ده لیدلې، د عادي مینه مو نه ده لیدلې چې دلته ډېره مینه ورکوي او که نه دا مینه واقعي ده. یو خبره دا عزیز محترم چې دا څه شعرونو کې چې ما د عادي د لفظ ذکر کړی دی، ډېر وخت کېږي چې عادي ډېره مریضه ده، په یو لاعلاجه مرض باندې اخته ده. رب دې صحت ورکړي. دا یادونه هم په همدې خاطر وکړه چې هغه بختوره ده چې څوک لیدونکي زموږ غږ اوري، نو سره د ټولو ناروغانو دې رب صحت ورکړي. امین. که د هغه په خاطر باندې او د هغه د مینې په خاطر باندې نو که همداسې ترې وړاندې یو، ترې مسافر یو، یا د هغې حق نه دی پوره کړی، موږ وایو چې په دې شعر کې خو یو څه د هغې حق ادا شي. ډېر عالي دی. ستاسو بیا همدغسې یو شعر ډېر مشهور هم دی، په ټولنیزو رسنیو هم ډېر لاس په لاس شوی دی. په دې موقع هماغه اورو چې ملګرو غوښتنه هم وه، زموږ غوښتنه هم ده تر څو دوی هغه ستا د زړه درد، د ستا د زړه غږ هغه لفظونه واوري. هغه ټول غزل ووایم عزیز صاحب که نه هماغه یو بیت ووایم؟ نه چې ټول واورو ښه وی. یاره ستا د نه شتون اندېښنه دوه ځلې ګورم، اوس هم هره ورځ هغه چینه دوه ځلې ګورم، هسې نه له درده مې دا زړه در پسې ونه چوي، هسې نه له درده مې دا زړه در پسې ونه چوي، هره دقیقه وروسته سینه دوه ځلې ګورم، ومه را پرېوتی د الفاظو له کچه منزل، اوس د خیال د کور د بام زینه دوه ځلې ګورم، بس چې داسې لږه هم زما ژوندون ته ورته فلم کې هغه یو افسانه دوه ځلې ګورم، او کله چې خیرخوا د عادي ستړې خپې ورزور کمه، خوب کې په هغې شپې مدینه دوه ځلې ګورم. واه واه، ما مو شعر واورېده. دلته تر ټولو هدف همدغه دی لکه تاسو چې وختي م یادونه وکړه چې موږ د خپل زړه مینه باید په لفظونو کې اظهار کړو، او دا بیا تل پاتې ځکه که یو څوک هر څومره کلونه وروسته ستا دغه بیتونه لولي کېدلی شي چې ډېر څه یې زړه او ذهن ته راشي. کله کله داسې کېږي شاعر په خپلې شاعرۍ کې ډېرو کمو بیتونو ته ډېر زیات ژاړي چې د ژوند ډېر داسې څه پکې وي چې دا هر چاته نه وي معلوم. ستا په شاعرۍ کې داسې هغه څه وایي؟ زه کله زما یو بیت دی او زما فکر کوم د ټولې شاعرۍ تعریف پکې رانغاړل شوی دی چې زه د سوي زړه د ارمانونو انځورګر یم، څومره خوند کوي چې سړی ګټه د خپل کور خوري، او د په لمبو کې د ژوندي سړي کیسه روانه که د خیرخوا په شاعرۍ کره کتنه کېږي. دا ځینې داسې خبرې دي چې ما پکې خپل ټول ژوند راتاو کړی دی، او واقعیت داسې ځینې الفاظ بیا او ځینې بیتونه داسې دي چې خامخا سړی خفه کوي. شاعران ډېری وخت شعر چې لیکي د خپل ژوند انځورونه پکې راخلي، خو ځینې مشران یا لیکوال بیا په دې اند دي چې شاعر که شعر لیکي دا که د ټولنې خلک یې لولي هغوی د خپل ژوند انځور پکې ګوري، که یو عاشق یې لولي هغه د خپل ژوند انځور پکې ګوري، که یو وطنپال یې ګوري هغه پکې د خپل ژوند انځور ګوري. خپل ژوند ته مو کله څه لیکلي؟ د ځان آینه داسې ده چې بل ته پکې ګورو، د ځان آینه داسې ده چې بل ته پکې ګورو، ما درد داسې اظهار که د پیغام لباس مې ورکړه. نو څه چې په ما تیر شوي دي او یا زما د ژوند تجربه ده، ما دا داسې را تاو کړي دي چې د یو پیغام په شکل باندې خلکو ته مخې ته. نو ضرور ده چې هر څوک به پکې ځان وګوري، ځکه زه همدغه ټولنې یو غړی یم او
څه چې د خلکو احساسات دي، څه چې د خلکو دردونه دي، څه چې د خلکو خواهشات او ارمانونه دي، هغه زما دي. نو په یو وخت کې زه د یو ارمان باندې نه یم غږېدلی، په ډېرو ارمانونو غږېدلی. نو ضرور ده چې څوک پکې د یو اړخ ارمان ګوري، څوک پکې د بل اړخ ارمان ګوري. خیرخوا صاحب مازدیګر هم دی، ماښامه دی، ستاسو کلی او وطن هم دی. نو یو څو بیتونه په ترنم کې، ځکه ډېری خلک کېدلی شي چې نه پوهېږي چې خیرخوا صاحب د غږ خواږه څومره دي، چې دا هم واورو. خپل یو څو بیتونه به ترنم کړم. ډېر به ښه شي. اوښکې به مې وې سترګو کې نم مې پېژنده، زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده. اوښکې به مې وې سترګو کې نم مې پېژنده، چا کوو د چا سره اولې کوو، چا کوو د چا سره اولې کوو. جنگ زمن د کلیو خصم مې پېژنده، جنگ زمن د کلیو خصم مې پېژنده. زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده، اوښکې به مې وې سترګو کې نم مې پېژنده. هغه وخت زمونږه د اول صنف کتاب کې، هغه وخت زمونږه د اول صنف کتاب کې ما قلم ونه پېژنده، بم مې پېژنده. زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده، اوښکې به مې وې سترګو کې نم مې پېژنده. واه واه، ډېر علي ډېر علي. نه پوهېږم دلته ما څه پوښتنه کوله، خو هغه هم د ترنم د خوږو د ترنم د، ځکه ډېر وخت بعد ما هم ترنم ته غوږ کېښوده. ګډ ترنم بیا داسې وي چې ترنم کوونکی پکې راحته وي، زړه ته سکون. چا سره داسې ترنم کې ډېر ډاډه او راحته یاستئ؟ والا کلیوالو ملګرو سره خو ډېر کله چې په همداسې محفل کې آوټ اف ریکارډ خو ډېر ترنمونه کوم ملګرو سره یو ځای، او پردیس صاحب سره مې ترنمونه کړي دي چې اکثره پکې دواړه غلط شوي وي او خنداګانې هم پکې کړي دي. دلدار صاحب سره بیا ځان ډېر راحته احساسوم کله چې هغه سره زه ترنم کوم، او ډېر کله مې یو ځای ترنم کړی. نو داسې نور ملګرو سره داسې د په دغه ژوند کې چې اوس یې د خپلې شاعرۍ د خپل ترنم داسې زیات توصیف چې ته هم حیران شوی چې زما شاعري زما ترنم او دومره لوی مینوال کله د چا نه اورېدل؟ ځینې استادان دي د هغه خلک چې موږ به خپل ایډیال ځان ته ګڼل، او کله چې موږ د هغوی د خوا نه مطلب زما په شاعرۍ په ډېره ماته عادي ښکاري، او کله چې په هغوی لیکلو کې ستاسې په شمول نو بیا ځان راته یو څه ښکاره شي. ځکه د ډېرو خلکو داسې درانه نظرونه ما کتلي دي زما په شاعرۍ باندې چې ما ته داسې یو فکر راکړی دی چې زه په سمه یم او زه باید د شاعرۍ ته نور هم دوام ورکړم. نو که ډېر کله ناهیلي شوي وو، ځکه د سوشل میډیا دور دی، هغه څه چې معیاري دي د خلکو په زړه نه ځایږي او نه یې څوک خوښوي. بس خلک د مینوالو او یا د چکچکو خو شاعري ده خلکو روانه کړې ده. اصل کې د ادب دپاره کار نه دی شوی چې شاعري د ژوند او د ادب دپاره هغه ډول چې مناسبه ده باید وشي. نو دې بیا په د ځینو وختونو کې د ځینو استادانو د خوا نه موږ ته بیا تشویق راکول کېږي چې دا بیا ډېر زما دپاره داسې چې زه بیا هلته ډېر خوشحاله یم ځان دپاره چې والا موږ یو څه کړي دي. همدا موقع به اورېدونکو ته څه وایې؟ په خلا کېدو له مې بیا خوله د جوړېدو نه وه، همداسې خبره رانه وشوه د کېدو نه، او د پښتنو په حال د عرش ولې ونه لړزېده، داسې ساه نه وه چې خالقه د لیدو نه وه. او یو بل غزل به مې وایم چې څوک به دومره ظلم وکړي په خپل وران زړه، څوک به دومره ظلم وکړي په خپل وران زړه، ما په مات زړه کې ساتلی د جانان زړه. والله بېشک خپل شیطان مې په منځونو باندې راوړ، خپل شیطان مې په منځونو باندې راوړ، خو له خپلو مې وانه وخته شیطان زړه. بېشک ما مالګین د خپلو ورکو اوښکو ورکړ، په دروغجنه د لاسه مې که روان زړه،
ته سپرلی مخ د نظر تندر نه ساته په دې کښت پورې نښتې د دې کان زړه. دا بیت به ووایه ته سپرلی مخ د نظر تندر نه ساته په دې کښت پورې نښتې د دې کان زړه. واه واه. او زړه خو لار د محبت د پیوستون وي له انسانه ولې موړ شي د انسان زړه. بېشک. او خدای تا ته مزولۍ د ژوند نیولې خدای نور دې که په مونږ مهربان زړه. په زړګي مې بیا د غم ورېځې تاویږي خیرخوا یخ نه دی د دې سپېره باران زړه. واه واه ډېر علي خیرخوا صاحب شعر او شاعري دې همدغسې د فکر سرطان ده اوسه. کله کله د شاعرانو په هکله باندې ویل کېږي وایي دوی چې مصروفه شي یا روپۍ پیدا کړي شاعري پرېږدي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ نه ادب خو پرېښودل کېږي نه د شاعر نه شاعري په هېڅ وخت کې نه پرېښودل کېږي دا خو امکان نه لري ځکه د شاعر دپاره عامه ژبه چې کومه ده هغه د احساساتو یا د کیفیتونو د اظهار دپاره مناسبه نه وي. نو د شاعر خو شاعر ځکه دی چې د احساس او د کیفیاتو د اظهار دپاره ورته ډېره مناسب دغه شاعري الله تعالی ورکړي. نو دوی همیشه احساسات لري همیشه د کیفیاتو نه تېرېږي او دوی به مجبور دي چې دغه خپل احساسات په شعر کې خلکو ته وړاندې کړي. که شاعري پرېږدي هم هغه شاعري به لولي چې د ده احساسات او کیفیات. ستا په شاعرۍ کې د مور د احساساتو د مینې سره سره بل د چا داسې ډېر ځواک زیات ژوند داسې غزل به نه وي چې ما به پکې د ژوند یو څه خبره نه کړې یا به مې ترې سر ټکېدلی ژوند نه او یا به مې یو څوک ژوند ته تشویق کړی. خو دا لفظ ډېر زیات دی زما په شاعرۍ کې چې زه د ژوند په اړه ډېره زیاته خبره کوم او زه هم غواړم چې څه یا خو خپل ژوند تجربې شریکې کړم او یا خلکو ته داسې لارښوونه پکې چې سبا یو څوک دې غزل ته کښېني نو یو کور ودانې راته ووایي شي. خپله شاعري خو درنه کله نه ده ورکه شوې ده رانه خفه یې ورپسې نو خامخا به پسې خفه یم. کله کله خو چې کله غزل لیکم نو فکر کوم چې دا مې وخته لیکلی هغه زوړ شعر کله ذهن ته راشي یا مې داسې یو غزل لیکلی دی انټرنیټ دی یا مثلا موبایل دی په هغه کې مې ډېره زیاته خواري کړې ده خو خوندي کړی مې د ځان سره نه دی او بیا مې ډېر کوشش کړی هغه رقم مې نه دی لیکلی. ډېره مننه. وروستیو شیبو کې کله چې په مسافرۍ کې یا ناڅاپي د کم شعرونه کم بیتونه خپل وي د بل چا وي بې اختیاره خولې ته راځي هغه به د اورېدونکو سره شریک کړو بیا به خدای پاماني وکړو. ښه سمه ده په دې وروستیو کې مې یو غزل لیکلی دی هغه شاعر و چې امر کو که نه بل په زړه دې کیسه ارمان وي یو تازه غزل مې لیکلی دا څوک واوري که نو زه به مې دا غزل ووایم چې هغه نوې غزل دا ده چې خلکو کړه بدله د الزام طریقه ما هم کړله بدله د قیام طریقه او له ما سره د باس نه به دا ډېره درله ښیي چې لاړ شاول زده کړه د سلام طریقه له ما سره د باس نه به دا ډېره درله ښیي چې لاړ شاول زده کړه د سلام طریقه او د بدو په بدل کې زه بد نه وایم چاته همدغه د زما د انتقام طریقه د بدو په بدل کې زه بد نه وایم چاته همدغه د زما د انتقام طریقه. او عزیز صاحب د زړه مېلمه ته ښکته پورته ګوري وي خوشحاله د زړه مېلمه ته ښکته پورته ګوري وي خوشحاله همدا وي د غریبو د اکرام طریقه. ډېر علي. عزیز صاحب دا بیت واوره چې څوک هم د پګړۍ د وقار رنګ نشي ساتلی چې څوک هم د پګړۍ د وقار رنګ نشي ساتلی کعبه کې ته شهیره د احرام طریقه چې څوک هم د پګړۍ د وقار رنګ نشي ساتلی کعبه کې ته شهیره د احرام طریقه او خیرخوا د زړه مرغه ته د الوت داسې ور زده کړه ښکاري نه چې شهیره د خپل دام طریقه. ډېره مننه. خیرخوا صاحب خدای مو آباده لره. په همدې بیتونو سره موږ له تاسو نه خدای پاماني اخلو او خیرخوا صاحب نه ډېره زیاته مننه له تاسو ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړه. که ژوند بیا به انشاءالله د خیرخوا صاحب خواته راځو نوي بیتونه نوي شعرونه او ډېر څه به تاسو ته وړاندې کوو. تر بیا الله پامان. خپل اعلانات دلته خپاره کړئ. موږ سوداګري تر زرګونو وګړو رسوو. د لا زیاتو معلوماتو لپاره اړیکه وکړئ 09 2 9 9 10